د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د یو شمېر ترکمن مخورو په همکارۍ په مزار شریف کې د ترکمني ژبې مشهور شاعر، علمي او ادبي شخصیت مختوم قلی فراغي د درناوي لپاره یوه لمانځغونډه جوړه کړه. د دې پروګرام تنظیمونکو مخدوم قلی فراغي د ترکمني شعر او ادب د پرمختګ په برخه کې د یو مهم شخصیت ترڅنګ یې هغه یو څو اړخیزه شاعر وباله. ښاغلی محترم مخدوم قلی فراغي صاحب، دا یو ډېر ستر علمي او روحاني شخصیت تیر سوی دی، خو د روحانیت ترڅنګ د علمیت ترڅنګ یې ادبي بڼه او ادبي لاره هم یو څه خپله کړې. د شعر په ژبه باندې یې خلک د الله و دین ته را دعوت کړي، د شعر او ادب په ژبه باندې یې خلک د الله و مقدس دین ته را دعوت کړي دي. شعر دا د اسلام په تاریخ کې یو مقدس او ځانګړی ځای لري. این برنامه همدیگر را معرفی می کند، اقوامی که در افغانستان هستند اونا را به همدیگر فرهنگش و کردارش گفتارش همگیش به همدیگر معرفی می کند. همداراز په دغه لمانځغونډه کې یو شمېر کلتوري شخصیتونو او لیکوالانو هم مختوم قلی د ترکمني شعر پلار وباله او د ترکمني شعر د نوي سبک او نوښت په رامنځته کولو کې د هغه پر مهم رول ټینګار وکړ. در قرن 18 میلادی جریان حقیقی تغییر سبک در ادبیات ترکمنی پدیدار گشت و با ظهور شاعرای چون مختوم قلی فراغی، شابنده، شیدایی، ملا نفس، کمینه و دیگران این تحول به وجود آمد. ولی از همه جدیتر مختوم قلی فراغی بدان پرداخت و ملقب به پدر ادبیات ترکمن گردید. مختوم قلی فراغی یک از شاعرای و نویسندگان و عارف روحانی و یک شخصیت چند بعدی دهه 12 هجری قمری بوده که در مناطق خراسان که ایران امروزی است اوج زندگی میکردن و در وقتی که تولد میشه شخصیت امی آسیای میانه به کشمکش‌های ناگوار دچار بود و این تاثیرات در وجود و انگیزهشان تاثیر کردن. بالاخره این شاعر نه تنها که شاعر نویسنده و شخصیت روحانی بود، شخصیت حماسی و سیاسی با سیاسی مبادله شد که در افکار جوانان و در افکار عامه مردم اینا خیلی کار کردن و شعر سرودن. مخدوم قلی فراغي د 12 هجري پیړۍ یو مشهور شاعر او عرفاني شخصیت دی چې د ترکمني کلاسیک ادب بنسټ ایښودونکی او په ترکمنستان، ایران، افغانستان او د منځنۍ اسیا په نورو سیمو کې د ترکمنانو د کلتوري او ملي هویت یو له مهمو سمبولونو څخه ګڼل کیږي.